تاسو دا ووایئ چې عشره مبشره هغه صحابه چې په ژوند کې یعنې په دنیا کې په هغو باندې جنت زیری شوی هغه څو نفره دي؟ لومړی غذا چې په اسلام کې وسوله غذا هغه کومه غذا وه؟ الیاس د پیغمبر نوم ده که د صحابي نوم ده؟ دا ووایه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لورګانې څو دانې وې؟ سلام وسې ورور جوړې خیراتي ده وروره موږ خپرونه داسې ده چې یوه پوښتنه کوو چیرې مو سم جواب ورکړي یو کتاب درته ډالۍ کوو او ډالۍ هم کتاب ده کتاب هم سیرت النبي کتاب ده نو تاسو که چیرې اول خو دا راته ووایئ چې معلومات لرئ دیني لږ څه دیني معلومات زیات لرو انشاءالله نو تاسو نه اسانه پوښتنه کومه تاسو دا ووایئ چې عشره مبشره هغه صحابه چې په ژوند کې یعنې په دنیا کې په هغو باندې جنت زیری شوی هغه څو نفره دي؟ هغه نفره اسانه ده پوښتنه لږه بدله وکړه دا سخته ده ښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نږدې یاران څو نفره؟ 4 نفره څوک دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه درېمنی دغه عثمان رضی الله تعالی عنه او څلورم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم ده څلورم یارې ذهن نه ولا وته په سر کې هم عین راځي عمر فاروق نه عین راځي رضی الله تعالی عنه ماشاءالله دا پوښتنه دې هم یو څه په سختۍ جواب کړه خو صحیح ده نو تاسو لپاره یو کتاب ډالۍ ده دا انشاءالله چې ووایي سیرت النبي کتاب ده ډېر ګټور کتاب دی انشاءالله بس تاسو لپاره ډالۍ ډېره زیاته مننه خیر الله السلام علیکم السلام علیکم ورور وعلیکم السلام خیراتي څو مصروفیت لرئ؟ زه د کانکور لپاره چمتووالی نیسم نوم مبارک دی چیرې؟ محمد الیاس الیاس اول به دا پوښتنه درنه وکړم الیاس د پیغمبر نوم ده که د صحابي نوم ده؟ ښه دی لومړۍ پوښتنه ده دا د پیغمبر نوم دی ماشاءالله دا خو دې صحیح جواب که اوس دا راته ووایه چې لومړۍ غذا چې په اسلام کې وسوله غذا هغه کومه غذا وه؟ لومړۍ غذا چې په اسلام کې وشوه هغه د بدر غذا وه ماشاءالله او په دغه غذا کې څو تنو مسلمانانو شرکت درلوده؟ په دغه ځای کې زما په نظر چې 300 تنه ول 330 تنه ولکه ولا دونه مې زده دی چې 300 د دې درې خواته یو بل عدد د دغه پسې یو بل عدد ده هغه بل عدد هم 3 ده دومره درته وایم 300 لږ راښه 314 ماشاءالله او د کفارو هغه خو ډېره اسانه ده زر تنه ماشاءالله بالکل ستاسو جواب بیخي ښه دی دا ستاسو لپاره ډالۍ ده سیرت النبي کتاب ده خدای دې وکړي چې مطالعه یې کوي خدای په امان رضوان الله څه مصروفیت لري ورور؟ د کانکور دپاره چمتووالی نیسم کوم کورس کې؟ امیر نوین ماشاءالله چې نوې د آمادګي شروع کړې؟ نه په حمل میاشت کې عمل کې ډېر ښه زه به فقط د تا نه ډېرې دوه اسانې پوښتنې وکړم او انشاءالله چې جوابولی سې دا ووایه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لورګانې څو دانې وې؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لورګانې 4 دانې ماشاءالله په دې کې یو نوم واخیستی سې فاطمه الزهرا د فاطمه الزهرا خو د نوم واخیسته ماشاءالله د خاوند نوم څه و؟ فاطمه الزهرا علي ماشاءالله ډېر ښه سوالونه خو دې بیخي سم جواب کړله خو یوه پوښتنه بله مو کومه ده صحیح ده ځکه تاسو تکړه یې ماشاءالله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړنۍ مېرمنه څه نومېده؟ لومړنۍ خدیجة الکبرا ماشاءالله بیخي صحیح جواب دا ستاسو لپاره ډالۍ دی سیرت النبي کتاب د خدای دې وکړي چې ووایي خدای په امان ډېره مننه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو اولادونه وو زامن د اسلام لومړنی خلیفه څوک او دا ووایي چې د حضرت عیسی علیه السلام د مور نوم څه